السلام علیکم ملګرو سبق موضوع واقعیا د واقعیا را خپل مور مخکې ملګرو سره هم شاعرګه کوي ولنه د کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله مولي کې راځي سړی او بادشاہ لتلو او بادشاہ ته درخواست وکړي چې ما یو ځای کې مال سنوکری راکړه یا سب ارسچو بادشاہ ولې یو کاغذ ولیکوي دا پلان کې گورنر لاله چې تل نوکری درکړي هغه زمانہ د غریبانو زمانہ او علم پکې دا سنو لکه دا اوس کم علم دی دا کاغذ جیب کې واچو پلار را روان دی چې پلار راته په دې لاره کې یو جنازه پرته او خلک ورسره ډېر زیات ولاړ دی دوی تپوس کوي دا سری دا جنازه ده دوی ورګه د جنازه کې به شرکت وکړو څوک مسلمان مړ دی به پکې شرکت وکړو د جنازې لورغه خلکو ته مېلمه جنازه درځي ویاو مخکې د جنازې مونځ امامتي درځي ویاو وی راشه د امامتي توکا وی ولې وی مونږ کې څوک نشته چې هغه امامتي وکړي وی زه مخکې شم او جنازه مې وکړه دا مړ وی راته وی چې یو کار وکبل دې مون قبر ته دا نکو نو سامل شتا بمې چې یو کنده به سپاره وی چې مونږ له خو د سپارلو چل نه راځي دا را له سپاره ډېره ښه ده وی چې مړی مردن نه که په لحد کې م کېښوده او ما وسپاره او تبې م ورپسې ولګولې او قبر جوړ شو زه ترې رخصت شوم لاړم چې هغه ګورنر صاحب له ورسېدمه کاغذ مې وکړ جیب کې مې کاغذ نشته خدای بادشاه چې ما له کوم چټ راکړی دی نو دا اوس بادشاه ته دوباره خود نه شم چې ما له دویم چټ را بادشاه له غوسه کېږي او ګورنر صاحب ته که ما بیره مو وایي قاضي صاحب ته چې بادشاه چټ راکړو چټ وخایم دا سوچ ابانه کم ځای روک شو سوچ کې پرېوتم پنځه شپږ ورځې پکې تېرې دي پیاده مزل او هلکه دا چې هغه مړی ما سپاره او زه ټیټ شوی وم د جیب نه مې دا کاغذ هلته پروت دی واپس رالم هغه کلي ته ما ویرونو خفه کېږئ ما خو دا ستاسو دا رور چې ما خښو سپاره مې نو زما یو قیمتي کاغذ د حد ته پروت دی مهرباني وکړئ دا ما سره دوباره وسپړئ بده خبره ده خو څوک هم زما ضرورت دی هغې وی نه تا خو موږ سره ښه وکړه زمونږ په مړي د جنازه وکړه زمونږ مړی دی وسپاره خیر دی موږ به قبر وسپړو ته پکې خپل کاغذ وګوره وی چې قبر هم واپس کولاو که او وسپړده او تبې مې لرې کړه زما کاغذ پکې پروت مې راوچت که خو د دې قبر نه د مشک او د عنبرو په شان خوشبویې را روانې وي او مړی داسې پروت و پنځه شپږ ورځې پس هم لکه په لومبی ورځ چې مړی کېدی سنګ تازه پروت اوخو دا خوار څوک چې دی خو د خدای ډېر نیک بنده معلومېږي لوی بزرګ دی هغه څوک چې دی او ټولو خلکو هغه خوشبویي د مشکو د عنبرو هغه محسوس کو ویې لیدله وی خیر قبر هم بند که ما وی چې دا سړی څوک و د څه کار کو هر سړی په دې سوچ کې چې د څه کار کو چې هغه زه وکړم چې دا خوشحالي ما ته میلو شي وی یاره دا خو څه داسې نیک سړی نو نه دا څوک پیر نه یا پیر نو دغه جومات ته به ته قرآن شریف هم نه ورته خدایه د څه عمل یاره وی دغه د یو دوه کسان د هغوی سره تعلق و وی خیر هغه چې کومې دوه دوستان و هغوی نه مې تپوس وکړو چې د ده څه عمل و یاره وی بس مونږ سره به جومات ته راته و جومات نه به ته داسې د څه خاص عمل خو مونږ نه لیدلی ما وی نه ده به یو عمل کړي وی یو عمل یې کړی دی بس وی زمونږ په دې جومات کې دلته څوک چې هله قرآن شریف وی نه ورځي ما خو تاسو ته جنازه نه ورتله نو جومات کې یو قرآن شریف پروت دی نو وی دې سړي چې به کله مونځ وکړو وی قرآن شریف به یې راواغېسته هغه به یې کولاو کړ دوړه به یې تې وڅنډله نو قرآن شریف خو نه ورته نو ګوته به یې پرې ګرځوله وی به بسم الله الرحمن الرحیم ګوته به یې نور پرېږده نه بسم الله الرحمن الرحیم او بیا به وی دا حق کتاب دی رښتونی کتاب دی دقسې به یې پاڼه اړوله او په هره کرښه به یې ګوته راښکه او دقه بسم الله به وي او دا حق کتاب دی دا رښتونی کتاب دی نور هېڅ عمل نو